قبول دې نور محمد ویل چې یو سړی ویل چې نور محمد به دې ما ته برمبا پرده کا مړی به دې په ما یا چا همال چې غم مه کوئ یو ټانډې واره یو کپړې وار و بدې و وخته خو چړې وې زړه به دا دالته دا وږي کړی وي الوړ شي به وخته رنګولی الوړ صاحبای وي سره لیکه تره مړی مو به پکې وترول او مسرای دغسې چوک به و دا ګوتې دال ترزده وه دا دال ترزده وه دا دال ته وه دا سیمان دي دا بمبونه دي هی دغه پیره مې ور زده کړله دغه پیره مې ور زده کړه به دې خو تم کړه ایسې به جومات کې جمع په ودرېدله او به دې به پر خلاص کړی حاجي ګلانو منبرانو متابرانو چارمینانو ویله خدای دې ډېر مه وژغوره دغه دلته دې پیره ور زده کړه اوس نه جمعې ته ګوري نه چېرې ښځې ته ګوري چې پرګۍ راځي ور بیا غلی کړه همال چې خفه کېږم پښتنو ما پیره ور زده کړې ده که په ویره مې نه کړه بیا به زه نور محمد نه ما خوستان رالو بای رمباپونه سره ټینګو ډانګ ډرانګ ډانګ چینګ ډرانګ انعام ما وکړل اوفو وای څه دي آی ترومې خرخوسه زړه دای مې ده آی غوټې غوټې کوکې کوم چکاله چخاچی آی زړه مې دره دو پاکسل چې چپ وسله ورور چکاله څخه واچاو ما چې رګل ته مې سم کو نور محمد به دې موږ به د سره لاړ ما چې نه ګوره ای خدایا نور محمد ویل راله ځان مې بیمار کړ کله چې نه خاموش به دې ژوند به نه کوو کنجر کې ناست و مال چې اوس به چوک رنګېږي موږ کور هغه پله غوټه کیره ده برلمان یې خلاص کړی دي ولیس قدر مځکې ته پاته دي نور ژوړانده ادلون مې زه تونده ورخواته راله کیرې ته ګرس له کمیس مې وکیښ پړدوګ مې واچاو په پښو ناسته د بوتل ته پروت تر د ګل ابده مې پیره راخستې ده دنګ 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 امال د کیرې کونه وروباسله د کوناټي مې دغسې نیولي وو زما سره خورې وه حال چې چیرې راغې موږ په بچیو ختلی وادیې خور پادیې وغی بیا به په جومات رمبا پورو وای نور محمد ویله کالي مې واغوستل د رمباپ مې واخیست راله کور چې چل ماستل سبا وري به زه اودس کوم داسې بوتل خورکۍ ده دوه منګلو چې د تورې بوټۍ راوړلې اوفو ګله خیر ده وایي برې مې بدي تاسو کلي خواته ډار سړی ده مې پلار ویله چې د رمې والوز ده د غوټ بلا په بلا شیرلکوی سار نه ده ها بیا یې دغه حلال کړ ما چې ځان محمدي وشې به ډک سې زه ور روان شول دا یې تان کنجل چې پروت ده الله داسې بلا ما چېرې نه ده لیدلې الله السلام علیکم وعلیکم محمد به دې خیر زه بلا نور محمد به دې ما چې سترګې سپړېسلې داسې بلا مې نه ده لیدلې چې کیرې ته راله د خولې ایله نیغلې وه او د ژبه یې للوله ویله چې چیرې لاړه بیا په جان نه یې پیدله ما چې چیک سدله دا خو زه وایي ته نه وې ما چې قرآن مې دې وایي زه پرون دې منبرانو په جومات رمبا پر رغولی ده که نه وایي ها وایي د لړ لونځ چې جمع په ولاړه وه خو غلا کړی به دې خدای دې
نور محمد به دی قرآن مې دی چې ورته نه خو ټنګ نه کول کوټې بغیر نور محمد یې هله وایم مړه څه موږ به ورته نه باره دا به کوټې ته ګړي هغه وایي ملنګان دي پېنډه ورته وکړله وروره د غوښې ورته په چېښلې بدېدو په لګیاست ورور دی د هلته درته ونیولې هل جامې ور واغوستلې بغت وروره وایي چې په یوه قدم پورې رسي ما لیدلي دي رفتار د درویشه ولیلا ولې چې درغوا نسته شیخ لاړل جنګل ته چا ونه لیدل وروره ورته یې واده به بل کای بادشان وایي چې کوم پله مخړی هر څوک یې ورکوي غریب ته هېڅوک نه ورکوي بوډۍ یې وبله بوډۍ چا ښایسته خور و د پلاني والا پلاني والا پلاني والا پلاني والا څاچ کې دوی سیخه یې کجاوه ور ولر پلاني خو خود ورکول هی بای درته رایه وړله نکاح یې وکړ چا چې بدیامي که اپه بدیامي که د پلنګ چې به سره رغړېدل چې څه مې عدووت درې څلور میاشتې بیبي ورپسې وایي زیری مې در باندې وایي بیا وایي زه خو سره ګډه وډه دروندباره سي یو پلنګ یې ورته جوړ کړ د عبدالخیل اسکری یې تر چېښلې د هغه مړۍ څه په چې راکوي شنه مویان چارمغز ګړي خونجاړي کلکندو کرپېړې بوندي موټي ځنغوزي ډېرېواله سوناولا ګړ دې بسکرۍ تر پرتې وې چې کوم پله به دې مخړاوه چیسته به یې تبه کېدله ولې ادم خان به وړي هیلې بېلې وخت د وظیفه یې کیسه زر کېږي مونده په چې وځي چې په ښځې خدای مهرباني وکړي ادم خان پیدا سوای یو زمبر لکه کینو مالټې د ببرې سترګې لکه اطلس چې په یوه چنکاري مور غېږ چې نه کېده یو تندېوره یو ګګای و بد یې و ښه نه داسې سترېده داسې ولې بای مور چې باید 3 روپۍ 10 پاوه پی وي کلکندو کلپېړې بولیدو به یې خوړل دي مشې له غوا تر غښتلي ورکوه بیا دې چې پی نه وي ځوانګړ سړي هسې کراچای زر د ستړېږي قدرت ته چې له خوبه ولټېږي مور وچیږه سي وایي چې د برګو سترګو دی وګرځه چې زه کوچ ته تر واخلم نیم کوچ په مړی ورته چېر دي وایي زه پی مړ بیا به نور در غریب خنزیر چې چیک شي ګېډه دغسې ولاړه ادې وایم ګرنګ دلانې دغې پاکې دی دا وچه ماته ادې وایم یوه بچه مړی خو نه ده پاته سره خره لورې مړی ډار ویې ویه خور وه د ګېډه نه پی ورچ یې ودرېږي مړی راکای که نه بیا یې واخلي ده په کمکینه چکولایي که نه رماني خیلو چنګلوي غریب خنزیر غېږ غوټي حرم خان ده ولې شادي خان نماینده سنبل و دریاب یې سیاس پې ته ورکړی و حسن خان بادشاه هغه راوړ چې ادم خان دی به یو ځای سره ستر شي دا به یو دنیا چې چیز وباسي نو شي یو ځای ورسره هغه پله باغ د ولیاتي بوټي د مالټېدو هوایي د مظافرګړ والا امبونه یې ولګول هلې مستریان لګیا دي بای هل پیدایي شه ها وروره چې ادم خان څه دی پرېدا لټېدا څه ډنډوره یې وواله جار به درته کوم چې کل کلاچي را راو چې دا لیب یې ورسره کوي میږې یې ونیولې ډګریان یې کېنول کوم یو وخړي خپل کمیسه کونې پورې وروموږي هغه وولي میږه بل ور واغوندي څوک شمزې ور پاکېځئ شمزو والا ګوشې دي څوک شودې پی ور رپی چې هغه ادم خان ورسره مخصولي داسې سترېدل وایي چې وایي
شمجوکه یې سره ډډس جنکۍ وي که ځنکۍ وي چې دغ پول ته ورشي دغه شمجې سره په تاړې شي انګاري چې نیول ویلي د غوزي ښایسته سړي غوزا چنکېږي لکه سیتی چوډل سړي د غوزي سینجه جوړه شي په روپۍ دانه مې په دې پاړسنولې نو موږ مې په دې والی وایي چې وروره ادم خان ورته به په داسې ځین تېر کړو ورته نه به وځو ښځې خو نه یو وایي پلار به دې ګنده وایي وایي نه به وایي پاس باندې ځین تېر شو وایي پنځوس شپېته زنکي ورسره ستر شو دا دې درته ووتل وایي داسې ډم یې وغوښته مېز وایي دا خو و ملنګانو په دوا چې ټیټېده به کل مېزوا به یې واخیست پلار ورته ویله بچه دغه د ځای ده دا د باغ ده د چام به وڅښو کل کلي زلکوی به مړۍ د هلته وه وروره ننګړې غوندې بنا به وه په یاوي سردار نجومیان چې نولي و کال په سر به یې پوښتنه چندې کوله چې کونې داسې څوک به پیدا کېږي چې ما باشۍ ته به ټیک راکوي وخت نجوم و بیا بند که نجوم والو نجوم ورته واچاود وایي دا خو حسن خان باشه زوی سره ده او وخت ته رسېدلی ده چې کله یې په تا به ټیک وکړي وی نس مو مصدق وخت ته مو ولې نه ویل ویلی ځي نجوم نه ویله بیا موږ څه ویلي وه دغه د نجوم وایي چټ پټ یې کاسې تیار که چې لار ولاره دم خان که دم خان نه لرې نه لکه یوسفزای به درسه کلي ته به دې توپ یې ولګوم بادشاهي نشان به دې رنګ که پف کلي پته به دې نه ولګوم کاسې د بھائی دغسې غریب ده د کچۍ اغسته وه جامه ستر چې ټوخ به یې وال پاتو ډلۍ به یې سره قسم زور پرېوت رنېستی خو بیا بادشاه لاړه بیا به غریب څه کوئ وخت خواست یې نیستی شاول ګله کاسې د راغی وخت مازدیګر د ادم خان په چې ناست و د توپ لونګۍ شامله یې دغسې ولاړې وه لکه په ډګر چې خرز لکې توپ لونګۍ شامله خوند کوي اوسني په ومیځي لکه ډولي خوري چې تړې اګروچې پکې پټې کړې ډېر سرتور سرسول کوڅې یې جوړې کړې شاته شین اوږدی هغه وایي چې وروره ادم خان د پوښتنې څنې کوي ته ګوري چې څه وایي کاسې داسې ودرېده لیوني لیوني ګوري په یې لکه خدای چې ډولو وترې ادم خان ورته ویل چې په خیره سره رالې ځوانه کومه رالې ته ګوري کاسې دا خبر ورته کوي چې څه ورته وایي لکه ګولي نه دی ما وی د کوټې ګولي ادم خان پایا وی سردار دی بولی
लाड़ा लैला लाड़ा जरा जाना सारा करो बेला कौड़ी नावी लाड़ा लैला लाड़ा तो सारावी जोरी सालू नावी लाड़ा लैला लाड़ा हाय चाइनिस्ता हाय Salu me patu puli longshawi laड़ा लैला लाड़ा जरा जुरी ना दुन में नखेरी माई नावी लाड़ा लैला लाड़ा पता रावी जोरी सालू नावी लाड़ा लैला लाड़ा وچه دا خبره ورته وکړه چټي ادم خان ته غیش کې ادم خان چیشي لوسته او موږ چې سردالي خان نه میږي بیا د ویله زه په لورنګ جمیدار و څو کسو باندې مې کویت کاو یو 15-14 کسه و د لورنګ سره کویت کوي هیناما جیپ راغی او سر مو رووت وای پال مې که سترګې یې کښلې وې زر مې حکم ورته وکړو هپ رپ ودرېدل دا یې ورته ودرېدو وایي اصل څوک یې وایي خټک وایي نومېږي چې وایي میټک وایي یې کوم دي وایي کرک وایي څو جومات ته مونځ سره ویلې وایي زه نه خبره مور مې ویلې چې تا 3 جومات ته مونځ سره ویلې تو ادم خان ته مور نه ویلې چې تا 3 جومات ته مونځ سره ویلې ویلې رواني لګېده وایي پایوي سردار بللی په دغه وجه دو صحبت کړه څلور چرګانې حلال کړي وه حلال نور غوښت ولې 50 کسه ورسره بدېدو د تندې وره د کپړې ور مړی مړی وایي سره وخوړله پینډې جوړې کړې وروره ها سودرو بولو ډمرو بولو ګپ شپ یې تېر کړ ادم خان ورته وویل د مجلس مو واورېده وایي هاو یو ورته وسوځېدلو تیار وخت قسم ده قبوله ده شو بل ورته وایي زنکي چې څه وخت کورو ته لاړل میندې ډاکټر ورته وایي عجب نه راځوی معلوم کړه ته تللی وم الله راکړه ګوره چې ادم خان سره نشته ملا ورته وایي کلنده راځوی سپین خاکي ته تللی وم ملا ورته وایي ګلاني فقیر ته تللی وم زنکي دې سره ډاډ شوه قسم ده چې قدم ورسره وه زنکي چې کله شوی وی ما دې روغې وجې یاره چې بدمس له خنزیره بیا مې نه و لیدلی اډکې زوی پکارېږي بل څوک نه پکارېږي بدېدو ورته راغلی وی سړی موږ پلار داسې زورور ده سړی کانې مو کول ولاړي ول ورته وایي موږ خو سړی بسۍ ده خونه یې پخه وه پلار مې کور کې به منګولې راولي ول ورته وایي سړی موږ خورې جوړې کړې چې اوس کا دغه راولم څوک چغول ورته خوري څوک چغول ورته خوري هېچا داسې نه و چې ویلی چې زه به د سره ځم 50 زنکي چې په یوې سردار لونه پکې کښلي وو مژغېرو به څه کوي غوږ نیسو وروره ادم خان لا درته لاړې چلماس ښایسته سړی خاندان سړی غټ سړی چې سر لګوي خوږه مړۍ خوړلي چې سر لګوي خوب چې ښکېلی لګیا کړي ما غاښ نشته بېکاره سړی خوب چې کوي په چنګ والي
تس پس کلاته واچوي وایو براکو آدم خان خوب چسکیلای لگیا که خنا دکسلی خلی غنیولی آدم خان دوائی درسا و درسا سبا وری بائی پیراٹی انگیگانی ورطرال خنا پاس زین من باندې کورورا مور خوا ورکړه پلار خوا ورکړه غرغړې دي سره کوي بھائی لوی موږ دغه وجه پاره ورستاوي آی ما سونیا آی ما بوریا لاغلا قبول دې لاغلا چې آدم خان درته ووت ویله ما سپین خو یې ډېر ترختي په دغه رګې لار څخه چا خواته غیرت پاتې بیا هغه په لسه ورسره آدم خان د پرګویو شوري نارې کوي نه زموږ څوک خروزو بده د څوک کټولاندې دي څوک باولو ټمبه کړي دي ګرځېدي چې ووتله هېڅ خو آدم خان نارې کوي کړه چا ودري وای مړی ورکا بخ دې لوکس آدم خان نارې کوي باندې کاس نه ورته ووایي آدم خان ویلې بس کورو ته خو به نه ورګډېږي آدم خان سرار دوائی درتا روان چې خپله ګور شي چې بده دو پوه شول چې آدم خان لاړل اول خو غوټې دي دغسې تلل لکه سکوټران ځانونه الکي کړه څوک په بنګلو څوک په کوټو او یې ته لاړه او ته وخوګوروي لخ دی خندرانو آدم خان دې مزلې وکړي زه وایي ولې ډوکۍ پچې وکړه که خوښ شم وایي موږ مربتو په له دوه کسو ملګري ونیوله یوه ورچېله ورور ته به په څه شي راځېږي قبوله دې سخنه ویله بایي نه په غوړیو نه په روشو قدرت ته د خربوزې مې جوسې پورې دي چې څور وجې په ډک څه وفو داسې چټ وکړه لکه یې مړ چټ وای دا خو سوکه چار نه نه وای ناره باد سره ده و خربوزې پرېوتې وای ورور چې تا ویلي و وای جه وای جه یوه به رمباب ټنګاو هغه یې ترخته واچاو سره روان شول خانه په باستیخیل یې شپه کړه وخته چیک شله ویوال ورې زندره ده کوچکوټ ده المار په وښوت یو بد یې پروته ووته بندونه یې ګډ کړي دا د زیړې خربوزې پکې پرتې دي اده یې منځ یې کټ اچولی ده څنګل پسې یې په کټ تېرې دي قبوله ده دوره چڼې ربابزن ورته یې وایي دغه ویاله وینې دغه چې چین هغه د باولو ته لاړې وینې بیا به زه په لمر خاته ورسره کښېنم تا په له به یې شیشه ارمبا پر باندې ټنګئ هورې زیړه وینې هورې سوړی وینې پرې کوه یې دغې ویالې چې جا هور یې اچوه په سلام موږ ته څو خربوزې نه راک وایي ټیک ملګری کښېناوه مودې خو مې د کچر خوړلي وو زه یې ورته خول کله ورئ سکور غولی وکړ مخ یې ورته واړاو مه پچې راجدله نه بوی اخلي په سترګو ړوند سي د ځان ورته کوڼ کړ کاڼه سړي چې جوړه تړلې یا ته سلام ور واچوې دا وایي دغه مې په 200 وکړه مسکا یې بدله ته به ورسره وایې سلام مې در واچاوه هغه په سره 14 کړکای ځکه به در ورسئ نیایي ته به ور لیونی شې وایي در باندې پرېږده ټوکره دا وایي نور کله وخته راځه نن ناوخت یوه کیسه سنیانې د ځان ورته کوی کوه په غوږو دروند ربابزان خو ورغی لکه بدې مې چې ناست دغسې ناروال خو مستر ورته مخې دالې اصلاح شا وایي کوم ځې وایي دالې مروت دولت خیل حمد خیل کټه خیل غرق کنې سیدی
وای د څنګه چې د څه سره وای دا خو رمباب ته وای کټنګ ده روان جمال ده مدې مې د تر وکیش دان دان چین لان جین لان جنگ رمبا په د تر روان رمبا پورته وای دړنګ دړ 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 دړنګ دړ دړنګ دا دړنګ دړ 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 دړنګ دړ دړ ملګری یې چې لا کوڅه ودرې و تر بابزان خو ویني کنه اناروال خو په دستر کې و ورځه اشاره ورته کوي غټه غټه واړه پامه غلط کړای دا جنگ رنگ جنگ جنگ رنگ جنگ 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 جا جنگ 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 جا پلا برخیوسا ما ولتا زرجا جنگ رنگ جنگ جنگ رنگ جنگ جنگ رنگ جنگ جنگ رنگ جنگ 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 جا جنگ 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 جا قسم میں دے پخدائی کچر خوب بیان نواخل جنگ رنگ جنگ جنگ رنگ جنگ 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 جا جنگ 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 جا غلائے غلائے شور چمجنو سرا پام لرا جنگ رنگ جنگ جنگ رنگ دنگ 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 دا دنگ 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 دا یار خو میلار موسا پارسا ویزا با پسرو سندو دا واپس کاونا جنگ رنگ جنگ 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 رنگ جنگ 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 جا جنگ 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 همولا برحبا که نابتاوی کسان دا خینا منو بتدکلا قبول دوست هنمون رنگ تولاد هنمون لکی تولاد دلبودی نمیده سیارو بیا بدویلو چی باغی شودر بدافی در تگوری هر سرای بدلام سرای باپا موری لواغه کترین آره تیره دای بچی گی ناری کی پکوری غوری پرگئی چه بده توائی چه وروری اوری باغ چه سرکوزی اونده گوری ما شغلانو نسبتو که باغی شودر ننگدار نی آغا پامان پچه چه نی لاستر بودا علا کرات علا جنکی چه پخلا پا مخانو میز ورورا جیوله ورطر پریک لبای ویرتا چه مورا غینده پیردکو تاسو به بیا راځو تاسو ملګری تر هغه نه دلا ولې باید چې خو یې کړلای په سکانو په لټو باید زوري پټیر تو باید زوري پټیر و حسن خان باشا یو غیل باو داس یو پونډه ور یو تاندې ور و یو رمانی خېلو څنګه به په وروا کول مرشا غوا به شي کړی وي لار وکړو میرزره کچه تو واچوله داسې به غونډکۍ و پغې بچیان ناستو وخت زونه به دروي ځغول اوراره دروا به تا 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 تاراران اخلاص بک هغه وایي چې وراره پنځوس پاره دي چې په یوې سره دا ښار څخه راووتل په غواسو سپاره دي او د لونګۍ دغسې ولاړې دي لکه په ډګر ګر چې خرد لکې د شاملې ټولې لاسو چې دي په ډبل پنځوس پاره دي لاسې راځي غیل وخت خپل در وای رغی داسې تر ګټ سر وروره ګوارې څخه درای په ولګول هیلام غیل به دالې ور وکتل نه های چې کوه وای چپ رنه جامه بینه کوس که دیس ته وکړو زه به درته وکړم غیل به ورته وایي چې ما څه کړي دي خلکو وارې سیخه کړه غیل به مردار پسې ګوري لکه ټیسن سپی
هغه به غلبه فکر وکړ زوی د مړ سا که انعامه خوښه وکړي چې پیایي به یې څوک جزو مړیا کور دې وسوځه غلبه ده وایي درته خورې وال لکه وانډوس پای وانډوس پې ډګر وېدلی نه وي چې کلي چې وسي وایي پړاک په دې مې کان و چې خلاص دغه شوجي لکه سکوټر چې بل پسې وسي وایي ټاک راوغځېږي د غره ګېډ واخلي غلبه ده وروره درته خورېږي لکه ډزوس پای کچرۍ لګیا ده داسې لکه تاسو هموږه چې سره ناست یو په منځ کچرۍ ګډ څه وایي کچرۍ خو ډېره وي که نه داسې میدان مثال پټکای غاړی چې په بد یې رواجې وایي ډانګ د څنډې راغی وایي حسن خان بادشاه ته ودرېده خبره ده دوکلماره ورته کوي ته ګورې چې څه ورته وایي دغسې بده دو ناست وو لکه تاسو هموږه خولې یې ونیولې موږه به څه کړو ولې چا 10 جناور چا 20 جناور چا 8 جناور چا 7 تر طاقت پورې چار وه بیا مړ شي غوا باید بادشاه ورته ویل خفه کېږم زور ته یې نه رسېږي غلبه ولاړ د دروا نشته چې چا جو جناور یې پیسې اخلو خزانه ارغوان حکم یې وکړ وایي خزانه یې راوړله وایي بدې دودي پنډې کوي څوک وایي موږه به منګل ته ځو څوک وایي موږه به ادینې ته ځو څوک وایي کمبر ته به ځو ولې چې جناور دې نه وي وایي کل کلی هغه چې کوړي د مسکېټي میندې غواړي برغړېږي خانه ول بادشاه 2 بیبیګانې خدا ورکړې وې چې پر غولي ګډ څه پړاک وخته به نرګنده چې په غولي ګډېده دا به پړاک چیګسله لکه ایلۍ زر به یې اوبه درته واخیستلې زر به یې اوښه درته واخیستله اوس موږه په غولي ور ګډ شو مالتیزي اوبه به راکوي دا یې وایي هله نر مې غېستې ودرته ای کور چې دی هله مونږ پاته دلګي د سره رسېدلي نیایي وایي چې وروره بیبیانې دي ولاړې دي ولې وروره وچه یوه بجه وسله یوه بجه 11 ورته وایي که نه یوه بجه وسله قرار وخت وروره د دیګچي پراته دي وایي د پیرنیدو د چتریندو د روشې پلاونه بادشاه شیخ لاړې پلنګ وران دي دغه سنت ږیرې ګډېسلې دي جنګلي ملنګان دي ویله لا په نام کچېرې چې روباسو روزې ماتو 12 کاله روزې مو دي هم شکنه د کالي په سوځېدلي مینجه د وایي خورې وایي ویله بادشاه دي بنیادمانه زه څنګه ډارېږم وایي چې کالا په نام چې وي ویله دا به جنګلي ملنګان دا به اسپته وریجو تاس ته نوره تاس وه دا چرک پاړه ولی و د سڼې دغسې نیولې وې لکه خر چې مړ شي او د لټې یې دغسې نیولې بیا دو وایي ته دروغ وایي
درغوا پښتانه منځای نه دغه منګل چې جندې قرآنونه خورېږي قسمونه خورېږي هغه وایي چې وروره سترګو چې هغه چې سور کي که نه غوړی چې ورغلی که نه کولمې څنې وکاږي تاسو ګونګلګانو بغیره څه شی لیدلي دي د بدې درته راړي په دا فریب چې درته ویل قبوله ده هغه وایي چې وروره چې داسې منګانو ورته وکتل وایي میجې لا د کور کې ډېر غم ده الله ډېره شادي ده میجې ورته ډک شو څه به یې په چا اسانه کړو ملنګانو ورته وایي نوښتې داسې غږی میجې خور وه لکه د زور سپی ورته راغله وایي غاښونه یې وګربول زه څنګه ډارېږم بادشاه سلک چیک شو لکه روزانه اغوسته روزانه بود که شروار صاحب د چربو چکا وای ګوله ترنګړ تم کو بل وری به ودرېد بلوي بود که شروار صاحب چربو چکا به د سر وغځېد هله وای بچا په لکۍ خوله ولګاو ابا علا بدي به خوله ما په خوش کړه وای په ډېر سترګو ته ووتو د په ښځې د خوشکه پوخ خاصله جوړه کې سترګو ته ورومه دي هغې څخه ترنګړ په نیولی اپریشن پلک چیک بادشاه سړک چیک شو لکه روزانه غوسکا چې داسې ورته وکتل په یوه ننوت رب دې راوله په بل ننوت رب دې راوله رب دې راوله اوه سره سره مړۍ خو مې لړلې وه وایي میجې داسې الټه خبره وکړله بیا موږ زړه نه واخیسته وایي راجو اوس هغه د ترګر نه کړه نو چې د کالي نه ویله وه د بور و په دا د چیکونه پراته دا وایي دا د ډونګي د پلیټونه پراته و چې خو بیبیانې سره دغو خلکو پر دې نه کېږي مه ګورو دغه مړۍ ډالې کوه وایي بادشاه څو قسمه خوراکونه خوري پالکان چترینډو ټماټرې چوکړې نیایي د ډونګې دي د پلیټونه دي ورپه شاکۍ اډو لګیاست وایي پړکا یې درته ولګوله وایي مړۍ درته وخوړله لاس یې ونیولل پوښتنه ده ملنګې څنګه کوي ته ګورې چې څه ورته وایي دغه دا زمي چې ته برګای لاس چې یا پړای دغه سیدي لکه سکوټر چې خلاص کړي په ونې وخېږي ډاک ډاک کوټه کې دا چټې تر لاندې کړی غولي چې ګلاس واچوي بیا روزي دغسې ځای وي لا چوک او چېرته خو به ونې بهر چولاړې چې لکه زه خو پلانه خو په پلاني میان ده په ځان خلک خبروي کوکو والخنزیر دغل هغه وایي چې وروره چې دا خبره ورته وکړله ته ګورې حسن خان دا خبره ورته کوي چې څه ورته وایي
سبا درتا وی وی وروا ملنگا در ملنگا پایا وی 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 للا ساتنگا قبول دس زیلی گلابا دے گردی قبول دس قبول دس آنے پدم یدی آئی بسروی زوری شالونوی لالا لینا لالا جیو چورورا چدا خبره ورته وکړه چې حسن خان با هغه چغا پیاوي سردار څخه ډیر تنگ ملنګان دي پرش روان وای وکوټه هم سولې درګه وکښه وای باسانو کورونه بازارونه داسې کمرې چې کړې وي وای داس بیا داسې ګوډې کړې وای داسې ګوډې کړې وای ور خلاصه موسله په چاچه اداله کون کې خپل وبو جای او داسه جای او زمانه چې کوټه کوي کون چې خام خابت کنده کوي یعنی ای صحیح ده هغه وای چې ورورا ملنګان دی بای په عبادت ته لګیا اصل خپل خدای ته عبادت کوي موږ به ولندو کوي پچو ها لو بنو څخه پېښور راغی وایم پېښور څخه په دکان ناسته بنو چې نو یو په مخه ځین کاله ورته یې لکه دا څه کار کړي وایي زه خو پاندي چا سره کار یې اوس چا سره صندوق تر ډې څوک روپۍ چوکټانې وه پرېږده دا مردارې خبرې دوکاندار وخېږه او لرې وشي وخوره چې ډېر اسماعیل خان ته لاړ نیکي ورته ډېره مې خوښه مسیستر تر دغه پورت البیر ورشي په وخوړلې وای جامې ورته پرې کړلې دا خو جادوګر و جیبونه به یې وال بلویتوب چې نه پاته نو واړه جیب چې شو سپاره سو ټیکسې بریا ډېرې ته ورا ویل هلکه د دوکانه کښېنه چې زه ډوډۍ وګټم ادېله مې جیب چې پاته نسله غونډې په تا خس ناسته به یې څوک اودسونه کوي څوک لمونځونه کوي به یې یوه پسې بل پسې خو به جیبونه وال مشام څه په وایي لکه موږ باندې چې نن مشام وایي دغه ده نیم مل نیم ملال ده وایي هموږ ګودی پر وخر وایي نیم مزل ده
ما چې ستا به نیم مزلي هغه وایي چې وروره ورته راغی وایي لکه په سبا ورنۍ بس خوند کار کار ورته وایي وایي ستا خبره وغواړي غږ ویې وایي ستا ښځه وغواړي وایي اوس څه وکړو په لاس ولېږلو شپه یې سمه تېره سبا وروتله ځه دا کلاسي درابل مخې پله وځو چې ولډوالو سپیزو یې ډېر سپېری یو ټوټه چې تل 2 پونده دي د رمه یې سیکه کړې ده کول مورې میل امزونه دي نارې به کوي حمد خان نو دسې بړبه دسې بړبه د تندې وره د کپرې وره د لنډي کمیسان لیدلي مو دي لا ورته یې هلکه وایي هم وایي مونږ تماش وکړه وایي بیا وایي شپ 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 جادو یې وکړو یوه وزه یې جوړه کړه وزه خو کاټ غوندې وایي د سترګې یې کښلې ده د بلچې په زنګېږي دوړو دوړو ښکلانه د منډانو غوندې تي ناره یې ورکړه وایي او پونده وایي دمانه وایي سودا به نه وکړي وایي څنګه یې سودا کوي وایي دا بلار به وزه د ډېرېږي تاسو هسې په بلاکه کړی چیرې داسې وچکول چیرې داسې ګوډ وړونه لګایله وایي مغز دې روغ دي وایي شرطي نه یې وایي بنګي نه یې وایي جوارګر نه یې وایي هېڅ څه نه یې زموږ آسماني چلېږي وایي احمد خان او رئیس قسم درته منهی لیونی ده بیا اروپا وزه راکوي احمد خان ورته راغی وایي لاس په تېرۍ وزه خو وایي بیړۍ ده احمد خان ور وویل په چې ونچه چې کوم دې په زړه پوري نکي ته وایي اورې نه را شونډک دوره لمګاډر چې د څه کېږي چکاله ورته شیخ زنکاوه راغی چکاله اوس چېرې لوی په چې ونچه دغه اور ده وایي څه په کوو دغه مو دی وایي خدای په امان وایي خدای دوی دالې سره څه کوي پونده لاس په تېرۍ یو ټوټه چې لاړل دالې بدېدو د کار رنګ کړه ونه یې رنګه کړې وه هغه ډډ یې راوړه وه د بژرنګ یې پرتې وې ودونو چې یې تړلې وې دو په وران پېښوره ورته یې نیسه وایي چې کو وایي لا لوبه یو قسم کاشو ده وختنیو زړه چې به و اوسنیو چې نشته اوسني به دغه سر د ښکارئ سر یې کټېلی لکه وری نه وری غوړه ګوته یو یې ویښته یې ګیني غوندې پیشنده پیشنده بازاران شورئ سبا وروسته دالې ینکړې د بوی تېلو باندې د باندې درشي اوفو بدېدو والمچي پیشنده هغه وایي وروره کاچېلټه یې څوک ټکونه کوي شپږ ټکونه کوي سوره شین کېږي کلاچیوال ده وروره اړګا یې سره رنګ بسم الله اکبر چل وینو برا ولګول چې هلته یې په اړګي باندې کاچوز داوه وزه عاج یې وپرتله وزه خپله حلالېږي قبوله دې سګل پونده ورته یې احمد خان وایي پلیدو زه په خپله حلالېږي حلاله سله توبې کاږه کاندینر باندې وغورېږي لا اله الا الله بنده ویني حلاله سله حلاله سله وزه خپله حلالېږي هغه وایي چې وروره ندو چې څرمن چنډیاړئ قبوله دې وروره له دې حاجې خپله ټر څرمن حلېږي پونده ورته یې توبې کاږه احمد خانه توبې کاږه غیره دې سپینه سره چېرې داسې دې لیدلي دي څرمن چنډیاړېږي حلالېږي وروره چې هغه په اور تېسله وزه عاج یې پرت ورکه شي پونده ورته یې وزه یې خور په کوسله جادوګر تلوه ما زوی به پی ورکولی مړی به یې ورکولی داسې ویدلې به یې ورسره کولی نو خو زر در سره پوخ که وایي تنکه اړګا وه ده دالې دالې لمبو چې واړه د پرستې پرتولې وایي وجې سړي ته کار ورځي نیایي چغه یې په ولګوله
پاونده ورته لوګی وینې د انګرخله ښځه دلته غاندې د معنی دي ډانګونه یې ور واخیستل ور روان لکه ورته یې وایي پاونده راغله هغه دې ورنیمه وایي خلاص دې سپي زوی تا ته به څه نه وایي ده په جادو دوا په جان تېره کړه رنګ بړنګ سیپالي پنګ روچي پوچي چنګ غځولی چکالي چې چل واست پاونده ورته یې خېټه دې ډکه کړه هغه مو راغله ټېټه مو راغله میلمانه مو دي پاونده ورته وایي دشمن نه لرې که ده راله ښځه دې غاین نو څه وایي ورته راغی ور ورته خلاص دغه خپل لښکي داسې په شا شوه دوی ته بیا دا رجای رمخوره که ده راله د ډانګ دې په کونه منډه ښځه دې غاین ورته کړه بېرته راځي پاونده داسې ورته راغی پلوې ورچې کوي دشمن نه لرې د سره کناټي ورته نیوي ویې وایي دلای خو دې غره ده بیا ورسره پلس بیا یې پله ورچې که هغه غره وه ښځه دې غاین واړه غره بیا ورسره هغه پلس چې پله ورجېږئ د تور ټاپه یې ورته ښکاره حمد خان سر یې کوم پله د ډډ یې کوم پله دي واړه غره ده دله بیا ورسره هغه پلس ګر تر ګرځي چې پله ورجېږئ قبوله ده بای غره ده پاونده ورته یې خلاصون دې نسته حرامخوره دله دا ویر پله ودرجېږم که غره دې غی ښځه دې غی چې بیا یې پله ورچي که هغه غره وه پاونده ګوته ورته ونیوله وایي څو غره وغی خو چې په غره یې ګوته شنته غره یې کپ ګوته ونیوله پرېږده حمد خان خور وه د سړک یې واخیست غره یې لیچ ووایي تر دغجې یې لاس ګټ دا ورته وایي بدله په غره مې مه ګډوه و نوره ونچه حمد خانه په ګډ یې کړه په ګډ یې کړه بیا غره یې لیچ ووایي تر وژې یې لاس ګټ په کناټې یې شونډک پرته ښځه مې خور شوه که ما تا ته چې وویله لس پسونه ونچه وجله په غره مې مه ګډوه غره یې واړه ګډل وراره خواشتی امینتی وراره په پاونده یې ماڼه یې غول وکړه یاره چې پرېښه زکې وه ملګري ته ورغی احمد خانه دیدن چې منصب و که دا ویر یې چې والی وی نه نه به په غرې چې نه دو بیا دالې کلاچي پله لاړل او پاونده به یې خپل مال پووي هغه وایي چې وروره امین ملنګان په عبادت لګیا دي چې صحیح مو له دغه دي اخیستې ده چې په پوه مو کولې چې خو له کوم وطنه به راغلي یو حسن خان نه مې د بادشاه ویې ټوکلې الله یې پوزی کړي راډانبر ته یې ورټک آج یې زمبر ودروئ منځ غولي ناستې للي ورغلی تر وپوهنجام وایي چېرې پیاز نشته پیاز دوه خو یې شکرېلي هغه دا یې همدې تېر کړي وروره ملنګان دي بادشاه د مړۍ درته وخوړله ملنګ پوښتنه څنګه کوي ته ګورې چې څه ورته وایي اواز د بیماره شیونه خو روزانه څنګه مه کوه
ورته ویل چې که درویش آنند ماز کا درویش حسن خان تا ته څه برادر پیش ټکي خو مو په کړي وو دا مېلمانه را دغه ته مونږ دوباره ته ګورې حسن خان بادشاه ده خبر ورته کوي چې څه ورته وایي خدای لا در وړې وي وروا ملنګا جان ملنګا پایا وی 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 لا ساتنګا چونی ورو کلپ وی څوک بسو در کې چې ورورا چې دا خبره ورته وکړه ورورا ملنګانو سترګې وکښې وایي و کوټې او و مسلې ورورا بادشاهانو کورونه بازارونه یي موږ چې یوه کوټه پټه کړو بیا وایي وایي بسۍ دې وکړه وایي سړی بسۍ مه وکړه وایي سړی مه یې وکړي ږیره وګرئ دی هغه بهایي بادشاهان و ملنګان دې عبادت کوي وروره موږ بیا اووه سره په عبادت لګیا شو الله ته سوال وکړو چې موږ ته پته نه یې راغلی چې لا مو سوال منظور هر خاطر بدی په دواړو سترګو وکړم هر خاطر بدی په دواړو سترګو وکړم خو سجدې درته داود ملاخل نکړم ګرانو اوریدونکو زموږ د دکان پته یاد ساتئ موسم الیکټرانکس اینڈ کیسټ هاؤس لاری اډا لکی مروت ټلیفون نمبر دی 510651 د موسم اجګل د کیسټو خولي دکان ایټر دی سمیع الله اینڈ برادرز فرمایش تا رفیع الله دانش والسلام